السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د ریحان نیوز میډیا څخه دوه ډیرو تازه او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان وايي د پاچا ظاهر شاه د دورې اساسي قانون د لنډ مهال لپاره کاروي. طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر وي د موقتي دورې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلیې سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په حواله نن خبره شوې ده. شرعي نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلي او دا خبرې یې له هغه سره په لیدنه کې یادې کړې. د طالبانو د عدلیې وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت په فیسبوک خپره شوې د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارت له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون چې دوی یې د عملي کولو تابع لري په کومو مواردو کې له اسلام سره ټکر لري. بلخوا قریشي وایي د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید نړۍ له افغانستان سره اړیکې وپالي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او د اقتصادي چارو د سقوط د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. هغه دا خبره نن د بریتانیا د پارلمان له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې کړې ده. قریشي د دې لیدنې جزئیات او عکسونه په خپل ټویټر خپاره کړي. قریشي ویلي د افغانستان په تړاو یې د پاکستان لیدلوری د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو او دفاعي چارو د کمیټو له مشرانو سره شریک کړ. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې نړۍ باید د یو بشري کړکېچ او د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره له افغانستان سره اړیکې وپالي. قریشي ګڼو نورو سفرونو کې هم د افغانستان په تړاو خبرې کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د قریشي د لیدنو او بحثونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په لندن کې لسګونه افغانانو د دې لیدنو پر ضد اعتراض کړی. د مظاهرو یو تنظیمونکي ډاکټر ذاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې قریشي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او د طالبانو په استازولۍ تبلیغ کوي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو دا دوه تازه او ډیر مهم خبرونه په دې هیله چې خبرونه به مو راسره اورېدلي وي. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.